رستورانت پیدا کړی په خپل نورت مارکیټ کې چې موراکن فود خرڅوي ډېر ښه فود و پکې جالبه دا ده چې موږ لکه د افغانستان کچيري پیدا کړله دې ورشه امین صاحب چې کچيري دوی ته وښیو داسې دا لاندې دا اوس کې د افغانانو مارکیټ هم پیدا کېږي افغانانو استور هم شته دلته که تاسو یو وخت افغاني خواړه وغواړئ او داسې بل شی چې د افغانستان وغواړئ دلته تاسو ته ملاویږي د جلغوزه چې دلته دی دغه دا چې ډېر کامیابه دی دلته شفتل هم شفتل شته دی او دې څنګ کې چې مونږ ډېر مونږ قرط ورته وایي دا شیان لرو نو دا هغه شیان دي چې دلته مخکې نه وو دا شی وایي دشلمه دوستا دشلمه ایرتی انا خدمت شما کولمبوس اوهایو دشلمه بالکل دا هغه ته بالکل جمالي صاحب دلته حلال خواړه دغه نور خواړه میډیټرینین خواړه عربي خواړه لکه مثال د نورو هر مملکت خواړه چې وښیي دلته پیدا کېږي لکه دا اوس ما ته په شوله ور برابر سو شوله وه او بل دا چې داسې د چاینیز رایس وه چې لکه په هغه کې دغه ویجیټیبلز دغه پکې اډ وي نو همدغسې که چېرته فاسټ فوډ ښیي هم همدلته وي او چې څه رقم مثال دغه ډیزرټ وښیي دا هم پکې شته ده نو هر رقم خوراک دلته تاسو ته میلاویږي او ډېر ښه ده هم یو د همغه ساتیرۍ ځایونو نه ده چې کولی شئ راسئ له فامیل سره که غواړئ چېرته بیرون مثال د خوراک لپاره وځئ نو دا یو له آپشنونو نه ښه آپشن کېدلی شي ځکه هر رقم خوراک پکې پیدا کېدی شي نو دې تشویش به نه وي چې یا به حلاله ډوډۍ پیدا شي که نه شي بلکل پیدا کېږي ډېره مننه امین صاحب و دوستانو که غواړئ کولمبوس کې یو ډېر ښه ځای دی نورت مارکیټ دلته راسئ ماشومانو سره فامیل سره خواړه پیدا کېږي مختلفو فرهنګونو او مختلفو خواړه پیدا کېږي حتما حلال هم دلته شته حلال ځایونه ما دلته لیدلي کېدای شي چې هغه دوستان چې د حلال میټ یا داسې نور شی حلال غواړي دلته هغه هم شته نو داسې ځو دوستانو تاسو تصویر او انځورونه وګورئ موږ به ولاړ شو ځان ته یو شی پیدا کړو چې ویخورو بیخي وږي سوي یو دوستانو دلته نارت مارکیټ لکه مخکې مو تاسو چې ویل او موږ د موراکو څخه یو دلته یو رستورانت پیدا کړی په خپل نورت مارکیټ کې چې موراکن فود خرڅوي ډېر ښه فود و پکې جالبه دا ده چې موږ لکه د افغانستان کچيري پیدا کړله دې ورشه امین صاحب چې کچيري دوی ته وښیو داسې دا لاندې دا چې د موسکا په نامه یادېده هغه چیز او ګراند بیف دی ډېر خوندور دی دا اوس دی که خدای دې وکړي چې دې لاندې شوله ده دا شوله ده خو موږ ورته کچيري وایو نو دوستانو کچيري هم دلته پیدا کېږي نو امین صاحب څنګه د ډوډۍ به باسي ښه خوندوره خو والله خوندوره خو ښه صحیح معلومېږي موږ ورته ښه وږي سوي یو او بله خبرداره چې د یادولو وړ ده دلته په کولمبس کې مختلف رستورانټونه هم پیدا کېدلی شي د حلال فود چې وښې ښه ډېر دي که هغه د عربو وي پاکستاني رستورانټونه وي یعنې مطلب افغانان ورسره جوړ راتلی شي په حساب د افغانان چې په هر دغه کې وښیي هر رقم خوراکونه پیدا کېږي ورته که ویج وي نان ویج وي نو هر رقم رستورانټونه په هر ساحه کې پیدا کېږي البته یو د افغانانو د رستورانت کمای شته چې دغه موږ په بار بار هغه ورونه چې کولی شي او د تجارت یا د بزنس علاقه لري او همدغلته پاتې کېدونکي دي
نو هغه هدف لري هغه کولای شي چې یو رستوران نه چې دوه درې حتی ځکه نفوس هم زیات شوی نو ضرورت شته ورته چې دا باید جوړ شي. البته دوستانو ما په نظر یو نوی رستوران خلاص جوړ شوی دلته چې هغه د افغانانو خواړه خرڅوي. دغه ما په نظر یو رستوران څه به چلو کې جوړ شوی. بالکل یو نوی جوړ شوی خو تر اوسه پورې فعالیت څنګه شو دراو لګیا ده ورته هغه کاریګر ورته راټولوي هغه اشپز چې تر څو وکولای شي په ښه توګه یعنې هماغه رښتیا هغه واقعي افغان خواړه ورته برابر کړی شي. یعنې مطلب هغه د عمل جامه دومره نه ده ورغوځي تر اوسه پورې یعنې هغه افغان خواړه پکې نه دي تیار شوي. البته و شروع کړی دا ډېر ښه کار کړی نو موږ همدغه ډېر وخت همدغه هیله وه چې یو څوک شروع کړي یو نه دوه درې رستوران ته په کار دي کم از کم ځکه نفوذ د افغانانو زیات شوی او دا په راتلونکي نور هم زیاتېږي نو ډېر ښه فرصت د هغو لپاره څوک چې غواړي تجارت وکړي او بزنس وکړي نو دا ډېر ښه فرصت ده ورته چې باید له لاسه ورنکړي. مننه دوستانو بیا په خیر آینده کې موږ به دغه افغان رستوران چې په کولمبس کې دغه به تاسو ته یو ریپورټ جوړ کړو د افغان سټور لکه مخکې ما تاسو ته هغه ما تاسو ته په ریپورټ کې وښیو. اوس نو موږ تاسو به اجازه کرار ځان د ډوډۍ په خوړلو اخته کوو. بیا هم ګورئ موراکنز ډوډۍ ده ډېره خوندوره ډوډۍ ده ستاسو ټولو ځای خالي نو هر وخت کولمبس خواته راسئ حتما نارت مارکیټ ده ځان راورسوئ. نارت مارکیټ کولمبس ډاونټاون کې دی ښه خواړه پیدا کېږي دلته او تاسو به خوند ځینې واخله. تر هغه دمه پورې چې موږ دا خواړه خورو دوستانو تاسو څو انځورونه وګورئ بیا به مو چوپړ کې حاضر سو. مننه. دوستانو بس دا د کولمبس کې د افغانانو مارکیټ هم پیدا کیږي افغانانو سټور هم شته دلته که تاسو یو وخت افغاني خواړه غواړئ او داسې بل شی چې د افغانستان یې غواړئ دلته تاسو ته ملاویږي لږ شی شته دلته. امین صاحب ته کله کله راځئ دلته څنګه؟ والا و دلته چې رانسو نو بیا کېږي نه ځکه موږ هغه د کوم افغاني خوړو ته چې کله زړه کېږي یا کوم هغسې اسبابو ته نو هغه بیا دلته پیدا کېږي. څه شي رانیسئ لکه که چېرته دغه فامیل نه وی راغلی وي نو دا دیګونه چې وښیې اکثره کسان لکه دیګ بخار وښیې دلته پیدا کېږي. د منتو دیګ وښیې دلته پیدا کېږي او په همدغسې نور لکه د خټین دغه وښیې څه ورته وایي دغسې کټو ورته وایي تاسې څه شی ورته وایه نو دا شیان پیدا کېږي میوهدانیان یې پکې پیدا کېږي. البته هغه افغاني دغه باندې دلته پیدا کېږي نورو ځایو کې هم خو دلته کوم چې هغه افغاني سیستم باندې برابر دي نو اکثره ډېر خلک بیا د ځوانان چې بیا د انرژۍ شوقیان دي دغه انرژي مختلفې د افغانستان دلته پکې پیدا کېږي لکه رانیس کاراباوس البته هیټس دغه هغه انرژیانې چې افغانانو سره دغه د لوکوزای خپله د افغانستان برانډ دی نو هغه دلته پیدا کېږي پکې. نور وچه میوه اکثره وخت چې مونږ چې راځو نو دلته د وچې میوې لپاره ډېر راځو چې دلته وچه میوه هر رقم یې پکې پیدا کېږي لکه پستا سوه بادام سوه کاجو سوه مختلف توتان هم دلته پیدا کولی شئ که غواړئ د وطن مینه ماته کړئ نو کولی شئ چې دلته دا موقعیت بیت الروډ دا په بیت الروډ باندې چې موږ کوم مخکې وویل چې دغه افغانان چې په دغه ساحو کې ډېر اوسېږي نو دغه ساحه د بیت الروډ ورته وایي د دې چې خلک که د افغانانو نه پوښتنه وکړي نو هغوی وایي چې دا ډبلن ساحه کې راځي خو اصل کې د دې زیب کوډ د دغه له وجې چې بیا وښیې بیا دا په کلمبس کې راځي نو البته هغه بدخشۍ پسته چې ورته وایي چې ډېره مشهور ده هغه هم دلته پیدا کېږي همدغسې نور هر څه کوم خوراکونه کوم بسکیټ چې حتی
یعنی له واړه شي نه نیولې تر غټه پورې چې کوم شیان وي د خوراک وي د نورو وي هغه افغان فامیل چې څوک ورته ضرورت لري و چې شي هغه هر څه ته پیدا کېږي کال جلبي وښیې کورت وښیې نو همدغسې کیک کلچې دا دلته پیدا کېږي نو دوستانو که کولمبوس ته موف کوئ که یا راځئ کولمبوس څخه دیدن کوئ نو حتما راځئ دلته افغانانو سټور هم دی راسئ کوم شی په کار وي ځان ته یې واخلئ او هغه دوستان چې په اوهایو کې اوسېږي نور اوهایو ښارونو کې اوسېږي هلته د افغانانو سټور نشته کولی شئ راسئ دلته کولمبوس کې سټور شته زه به یو خبره بله پکې وکړم البته چې دغه خپله دا موږ دوکانداران وروڼه افغانان به دا به هم ګوري لکه دا قیمتونه راټیټ کړي نور به انشاءالله چې ټول ورته راځي چې دوی ته به موږ ووایو چې دغه قیمتونه لږ ورته راټیټ کړي نسبت له نورو دغو نه دوی نه به هم دا پوښتنه وکړي صحیح ده تاسو ته سلامونه دوستانو قیمتونه خو انشاءالله موږ ډېر کوشش کوو چې قیمتونه باید کم اوسي ښکته اوسي د بعضې جنسونه دي چې مثلا د آسیا نه راځي د افغانستان نه راځي یا د نور ملکونو نه راځي مصرف پرې لږ زیات راځي سره د هغه هم موږ کوشش کوو چې قیمتونه یې ښکته اوسي د کوم ځای وروره ته زه د کابل یم د کابل یې چې خپل نوم ووایه دوستان ستاسو خپل نوم زما نوم وهاب دی زه د کابل یم په هوایي کې ژوند کوم دغلته یم ښه ډېر ښه ډېر ښه څه وخت کېږي دا سټور مو جوړ کړی سټور خو په مجموع کې یو کال کېږي چې جوړ شوی ده زه خپله شپږ میاشتې کېږي چې راغلی یم د شپږ میاشتې کېږي کابل نه راغلی ډېر ښه ښه راغلاست مننه څنګه دی کولمبوس ښه ځای دی واقعا ډېر ښه دی ښه ځای دی ډېر ښه ډېر ښه صحیح ده وروره خوشحاله شو بس تاسو تاسو مننه دوستانو بس داسې راغلو بس دغه خواته تاسو ته لکه مخکې ویله کولمبوس کې د افغانانو سټورونه او دلته یو بل سټور دی لکه مخکې مو تاسو ته ویل د افغانانو سټور دی په دې ځای کې هم تاسو د افغانانو خواړه او داسې نوره شی چې د کور دپاره پکار یې پیدا کولی شئ دلته زموږ سره اخوندزاده صاحب چې د دغه ځای منیجر دی او تاسو دا ځای اونر هم یاست نه اخوندزاده صاحب موږ سره څنګه دغه کې دی اړخ کې دی او دوی غواړي چې د بارې کې موږ ته معلومات راکړي اخوندزاده صاحب ښه راغلاست زموږ چینل دی خیر اوسئ وروره الله دې تاسو ته خیر درکړي نو څه چې خرڅوئ افغاني خواړه موږ ته وښایاست اصلا خدا یو نظریه وه چې باید موږ دلته یو افغاني سټور ولرو او سنبال په ټول هغه ضرورتو باندې دغه اوس هم دغه باندې کار را شروع کړی انشاءالله آینده کې به دغه سټور ټول هغه افغاني دودیز او عنعنوي شیان چې ټول به هم ولري څنګ کې خواړه لکه دا تاسو ګورئ د افغانستان د جلغوزه چې دلته دی دا چې ډېر کامیابه دی دلته شفتل هم شفتل شته دی او دې څنګ کې چې موږ ډېر زموږ کورت ورته وایي دا شیان لرو نو دا هغه شیان دي چې دلته مخکې نه وو دغه سټور کې نه وو اوس مو ورباندې کار شروع کړی چې انشاءالله دا ټول شیان ولرو اوس دا د کابل دا نقل چې مطلب دا دی او بل دغه شیریني دا چې د هرات نه دی هغه هراتي شیریني او دلته ورته ژبه کې ورته بل هم شی وایي دشلمه دوستا دشلمه ایرتی انا خدمت شما کولمبوس اوهایو دشلمه بالکل دا هغې ته وایي دې در څنګ کې مونږ ډېر غټه ویرایټي د مسالو او دغه شیان هم لرو خو دلته دې نه باوجود چې هغه ولرو خپل افغانان دپاره یو څه ولرو خو مونږ نورې کمیونټیان دپاره هم یو څه لرو مونږ د دې تر څنګ چې دا د وریجو ډېر زیاتې ورایټیانې لرو لکه ډېر کم دوکانو کې به تاسو ته د وریجو دا دومره ډېر زیات ورایټیانې لاسته راشي لکه دلته دغه نور هندي او بنګلادیشي او دا نور ورایټیان شته خو دې تر څنګ مونږ د زعفران په نوم باندې چې کوم هغه زعفران وریجې لرو دا د زعفران لرو دا د لونګین په نوم باندې ده دا یې لرو دغلته مونږ شاهین په نوم باندې لرو یو بل داسې وریجې دي چې دا د شاهین په نوم باندې دي چې دا یې لرو دا د لونګین په نوم باندې هم رایادېږي برنج درجې او بل دغلته یو بل وریجه چې د آهوبره نومیږي نو دا هم لرو نو دا هغه ټول شیان دي چې دلته د افغانانو د ضرورت دپاره دا نورې وریجې اکثره دا د هند او بنګلادیش او پاکستاني خلک وړي دغه شیان مونږ د چایو ډېر انواوې لرو لکه انصار مسعود نازو بل دغه چایونو قسمونه لرو نو کوشش دا کوو چې آینده کې باید مونږ دلته نور دغه ډېر هغه ورایټیانې یا ډېر هغه شیان راوړو پیدا یې کړو چې د افغانانو هغه ستونزې چې
په کولمبوس کې په ډیرو دکانو کې نه حلیږي نو چې دلته راحل شي. دلته بل دغلته زمونږ په دا دکان کې ځینې زمونږ هغه افغان میرمنې چې یو نیم شی راوړي او دلته د نمونې په تورې کې دي او هغه بیا مونږ خلکو ته رایګان ورکړو تاسو هم کولی شئ استفاده کوئ نه نو دا هغه شیان دي یا جلیبۍ یا نور هغه شیان مونږ راوړي دلته بیا مونږ دلته کېدو خلک خوښ کړي. دا سمپل دی دا نمونه ده. بیا دغه هغه شیان دي بل دغه وګورئ دا زعفران چې تاسو خو ماشاءالله د خپل د هرات هستئ تاسو ته به معلومات کېږي چې دا د خپل د هرات زعفران عطر یې څنګه دی هغه بوی څنګه دی نو بیا به تاسو خپله داسې تاسو نه شئ پیدا کوئ دا به تاسو دلته فکر نه کوم که تاسو دلته پیدا کوئ. دا مې یو چا یو نمونه راوړه خو مونږ لیبل هیڅ پې نشته دی او مونږ کوشش کوو چې دې ترڅنګ مونږ د بزنس ولرو دې ترڅنګ مونږ کوشش کوو چې هغه افغان میرمنې یا هغه افغان کورنۍ چې هغوی د غواړي چې کم لاسیز یا کم دودیز شیان آماده کوی شي نو هغه راوړي. دې ترڅنګ دلته زمونږ بل داسې کورنۍ دي چې د هرات نه دي هغوی د ډېر یو تکړه اشپزه ده هغه آینده کې به مونږ سره اوسي او داسې افغاني خواړه او دغه شان آماده کوي. څو ځله مونږ هغې مونږ ته آماده کړه نو مونږ آینده کې غواړو چې دلته دې ترڅنګ چې دکان یا دا سټور ولرو خو افغاني یو ون سټاپ پلیس ولرو چې عام دلته خلک کوی شي چې سودا واخلي او عام وکړی شي چې یو ښایسته او وطني خواړه وخوري. نو دغه مونږ غوښې سیکشن لرو مایانو سیکشن لرو دغلته مونږ چې دا د شپږ څلوېښت قسمه مایان لرو ټول فروزن دي. دې کې مونږ ډرای مایان د بنګلادیش مایان چې د هغوی د ملي مایع د هلسا په نوم باندې هغه لرو نو دا وچ مایان دي چې په افغانستان کې دا بیخي دود نه دي. دا وچ مایان چې وچ شوي دي او هغه لکه ډرای مایان چې ورته وایي بیخي لکه مونږ لاندي مایان چې لاندي مایان دي دا لاندي غوښه لرو دا لاندي مایان دي. نو ډېر انواع راهو او میرلا او دغه شان دا زمونږ د مسالو ساحه ده شودې او دا شیان دي. دې نه باوجود مونږ غوښه دلته نه ږدو ډېره زمونږ پسه سیرلی او چرګان دا ټول زموږ د غټ فریزر کې اوسي نو مونږ کوشش کوو چې افغانان ته یا د ټولې کمیونټیانې چې دلته دي دلته ډایورسټي ده او ټولو کمیونټیانو ته یو ښه خواړه خو سوداګانې عرضه کوو. ډېر ښه مننه اخوندزاده صاحب. بس دوستانو دا تاسو ولیدئ افغانانو استور دی ماشاءالله دلته ډېر شیان تاسو ته میلاویږي غوښه ملاویږي او نور داسې نور خواړه لکه وریجې که وغواړئ انواع و اقسام اوس زموږ خبره وریجې دي او نور داسې نور شیان دي. بس راسئ دلته کولمبوس کې فروزن ویجیټیبل لرو دې نه باوجود چې کوم هغه شینی باب چې مطلب ډېر خلک یې ډېر په مشکله پیدا کوي دا هغه شینی باب دی چې ډېر ښایسته خوندور دي او دا ټول مونږ دلته لرو. ربړي په نوم باندې یا د ګلاب جامن یا د حلوا دا چې کوم د هغه شیان دي دا ټول دي. دې ترڅنګ قیمتونه مو څنګه دي اخوندزاده صاحب لاسونه د کوم ځای پرې کوئ؟ قیمتونه به زه خیر دې شیان سره خو به تاسو دومره بلد نه اوسئ. زموږ دا وچه میوه ده چې اکثره ستاسو کورنۍ داخلي دا یو ځل مقایسه کوي د ډېر ځایونو نه به داخلي او قیمتونه دغه بازار کې مونږ کوشش کوو چې ډېر ټیټ کړو. اوس هم مونږ ډېر قیمتونه ټیټ کړي خو دې نه نور مونږ په لوړولو باندې هغه نه کوم کوالټي او ټیټ قیمت باندې ولې زموږ دلته افغانان ډېر بیچاره دي ډېر ځپېدلي دي او دا لا پورې دې سره اجست کېږي خو لا پورې صحیح نه دي اجست شوی. څنګه مونږ دلته دا فروزن سموسې او دا نور هغه هندي خواړه پراټې او دا شیان هم لرو که څوک د دې شیانو علاقمند دي غواړي اوکې نو لرو دا شیان لرو. ډېره مننه اخوندزاده صاحب چې ټول موږ ته دا تشریح کړه د ستاسو وخت نه ډېر مننه. کوم ځای کې دا ستاسو سټور موقعیت لري چې دوستان چې دا ویډیو ګوري بیا دغه زموږ سټور چې دی د 2544 کیرج پلیس په نوم باندې دی بیتل روډ باندې دی کولمبس اوهایو 43220 دا یې ادرس دی هر سړی کوی شي راشي او موږ یې خدمت ته ډېره مننه اخوندزاده صاحب. ډېره مننه امین صاحب ستاسو څخه هم دوستانو ته امین صاحب هم را سره دی تر اوسه پورې زه یوازې نه یم پرېښی. نو دغه دی دوستانو د کولمبوس معرفي وه چې تاسو سره موږ شریکه کړله. هیله ده چې دې ویډیو په لیدو سره ستاسو معلومات د کولمبوس په اړه ډېر څه وي او اوس که وغواړئ کولمبوس ته اوس راغلي نه یاست او آینده کې که پلان لرئ چې کولمبوس ته راسئ
دغه ویډیو وګورئ او دا ویډیو به تاسو سره کومک وکړي چې خپل تصمیم ونیسئ او زه هم هیله لرم چې خپل نورو دوستان سره شریک کړئ هغه دوستان چې دا ویډیو وګوري او کولمبوس په اړه معلومات حاصل کړي هیله لرم چې سبسکرایب کړئ دا ویډیو او هغه لایک بټن وای او هغه خپل بیل اکټیویټ کړئ چې تاسو ته په آینده کې زموږ ویډیوګانې چې اپلوډ کیږي نوټیفیکیشن راسي تاسو ټول خدای ته سپارم ته بل ویډیو پورې الله پامان